زکات پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حجۃ الوداع کې د زنانو متعلق انسانانو ته ډېر وصیت کړی. نو چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی خلکو ته ویل استوصوا بالنساء خیرا، 1,25,000 زیات کم صحابه کرام ولاړ دي ورته خلکو ز تاسو ته د زنانو متعلق ډېر د خیر خبره کوم، د خیر وصیت درته کوم. او بیا ورته فانما هن عوان عندكم، دا زنان استاسو په کورو کې استاسو د پاره د قیدی په شکل ژوند تیري. او دویمه خبره ډیره درنه ورته کړې ده او ډیره سنگینه خبره ورته کړې ده. زما سره ډیره زله دا خطر پیدا س هم چې سړی د دې خبرې وضاحت کوي ډیر خلکو خوام بدس او خاطر مندس. لیکن مسله د شریعت دا کده چا خوا بدیږي کده چا خاطر مند کیږي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دویمه خبره دا ورته کوي لیس تملکوهن منهم لیس تملکون منهن شیئا غیر ذلک. دغه زنانه چې ستا په کور کې د نن د قید په شکل ناسته ده، د یو قیدی په شکل په څلور دیوارو کې ستا د عزت لپاره زندگی تیروي، د دغه قیدی توبه بغیر ته پر دې زنانه بل هیڅ حق نه لري. دا د دې الفاظو ترجمه ده او دا الفاظ پیغمبر علیه السلام ویلي دي. لیس تملکون منهن شیئا غیر ذلک. بچ داراله ستا په کور کې ستا په قید کې ناسته ده او ستا د عزت د حفاظت لپاره ناسته ده، ته پر دې باندې د دې بغیر نور هیڅ حق نه لري. د دې څه فقهاو یو مسله راایستلې ده چې زنانه چې کله د خاوند په کور کې زندگی تیروي، زنانه د خاوند په قید کې ناسته ده، د خاوند په څلور دیواره کې مقیده ده. پر دې زنانه باندې د خاوند د پاره لباس صفا کول، د خاوند جامې ورولل، پر دې زنانه د خاوند خونه او اجره جارو کول، او پر دې زنانه باندې د خاوند د پاره سالن فخول، او پر دې زنانه باندې د خاوند د کور ډوډۍ پخول. دا قطعا د خاوند حق نه دی. خاوند پر دې زنانه نه د کالی ولولو حق لري، خاوند پر دې زنانه نه د کور جارو کولو حق لري، خاوند پر دې زنانه نه د سالنو د ډوډۍ پخولو حق نه لري. ځکه پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام وایي چې بس په قید کې د ناسته د دې بغیر نور حق نه پر لري. نو ځکه فقهاو یو مسله لیکلې ده چې زنانه چې د سړي کور ته راځي، د خاوند کور ته دا دوه قسمه زنانه دي. یو زنانه هغه زنانه ده چې دا د خپل پلار په کور کې څنګه ژوند لري، د پلار په کور کې دا ډوډۍ نه پخوي او د دې د پلار په کور کې عام زنانه ډوډۍ نه پخوي. د پلار په کور کې دا کپڑے نه مینځي، د دې د پلار په کور کې عام زنانه کپڑے نه مینځي. هغه کارونه د پلار په کور کې عام طور په خادمانو په دې باندې کیږي ځکه دا د امیر خاندان سي. اوس کله چې دغه رقم زنانه د خاوند کور ته رااله، نو پر دې زنانه باندې خاوند نه شرعا نه قضاء نه دیانتا نه اخلاقا دا حق لري چې دې زنانه ته دی وای چې زما د کور ډوډۍ به پخې، زما د کور جامې به مینځي او زما د کور سالن به برابرې او زما د کور خدمت وکړي. هغه زنانه ورته وایي چې دا کارونه زما د پلار په خاندان کې نه دي سوي، ما د پلار په کور کې نه دي کړي، زما د پلار په کور کې زنانو دا کارونه نه دي کړي، دلته هم زه دا کار نسم کولی. فقهاو ښکاره عبارت لري یاتیها طعاما مهیئا. خاوند په دې مکلف دی چې بیا برابره ډوډۍ، پخه ډوډۍ، جوړه ډوډۍ، روغه ډوډۍ به د دې زنانې دپاره رارسي. دا زنانه به په دې باندې قطعا نه مکلفه چې دا به د خاوند د کور خدمتونه کوي او دا به د خاوند د کور ډوډۍ پخوي. ځکه پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام د هغې په باره کې ښکاره دا الفاظ لیکلي دي لیس تملکون شیئا غیرهن. د دې بغیر پر تاسو پر دې زنانه باندې نور حق نه لري. لیکن کچیر دویم قسم زنانه د سړي کور ته رااله چې هغې د خپل خاوند په کور کې هم هغې د خپل پلار په کور کې هم شی پخاوي، هغې د خپل پلار په کور کې هم لباس ولي او د دې د پلار په کور کې هم زنانو ډوډۍ پخولې، زنانو سالنان پخول او زنانو د کور خدمتونه کول. نو بیا پر هغه زنانه باندې قضاءً د خاوند د کور خدمت نسته، لیکن دیانتن د خاوند د کور خدمت ور باندې سته. بیا به خاوند داسې کوي چې د بهاره څه سامان به ټوله خاوند پر کوي او په کور کې چې دننه کم خدمت دی هغه خدمت به زنانه سرته رسي. لیکن خاوند بیا هم دا زنانه قطعا پر دې نسی مجبوره کولی. کچیرې دا زنانه دا وایي چې زه دا کار نسم کولی، کچیرې مسله د زنانې او د خاوند هغې قاضي ته ورسیږي، قضاءً قاضي پر دې باندې دا بوج نسی اچولی چې ته به د خاوند د کور خدمت کوي.
دیانتن د دیو د الله په مابین کې یو مسله ده، بس د ثواب په نیت باندې کولای شي، ځکه دا د داسې کور راغلی دی چې هلته دا کارونه کېدو. لیکن که چیرې اختلاف رالی قاضي ته خبره سره ورسېدله، بیا قاضي قضاءً پر دې باندې قطعا نسي مجبوره کولی چې زنانې ته به دا کارونه کوي. نه دا زنانه خاوند پر دې مجبوره کولی شي چې ماله به په ښه ډوډۍ راوړي، دا د زنانې حق بیا نسي جوړېدی. او نه خاوند زنانه پر دې باندې مجبوره کولی شي چې ته به خامخا زما د کور ډوډۍ پخې، زما د کور سالن برابرې. لیکن زنانه دیانتن په کار دا دی چې د خاوند د کور خدمت وکړي، چې د دې او د خاوند په مابین کې دا زندگی په ډېره خوشحالي سره روانه شي. ګوره دا د فقهاو مسلې دي، دا زموږ د دین حکمونه دي. لیکن د دې څخه ډېره ستړې خبره چې در دې ور تېر سي